خو چېرې تاسو زما په جرګه کې دخل پیدا کوئ خدای شته چې په دې علاقه کې ستاسو یو قسم جرګې لرانی شي. جرګمار صاحب زما ستا په ساله باندې سلا ده، خو موږ د جایداد جدا کړ. مشره ته پکې څه وې؟ جرګمار صاحب هر وخت لکه د سپون ښه دي دا هر څه له د الله په توره نیم کړه. ښه په نیکه دې رب مل شه. ستاسو د دې پلار چې کوم دی که نه تجربه اساسه ځمکه ده. یو ستاسو پرشي کور دی، یو ستاسو پرشي اجره ده، یو ستاسو په ارامۍ غوا ده، یو ستاسو 125 موټر سایکل دی. په نیکه دې رب مل شه 4 جریبه ځمکه او کور دا جرګمار تاله درکوي. 4 جریبه ځمکه او اجره دا جرګمار صاحب تاله درکوي. پاتې شو 125 موټر سایکل او په ارامۍ غوا. نه په ارامۍ غوا ده شوه دا سړی چې ته لږ پیس کې پوه شي دا پکې لږ تور پاتې شوی. 125 ستا شو. جرګمار صاحب زما خبره مو ورسره وکړه که نه. دا جیبه ستا خبره څه خو لالا به دې ساتي که نه. ښه سورپقه د جایداد نه چې د خپې را چاپېره کولې په هغه ټایم کې تا ته لالا نه یادېدو او چې اوس د داجي خبره پکې راله نو دا زما ورسېدو. جرګمار صاحب داجي هم د الله په توره نیمو. دې ته کر ورکم. جرګمار صاحب د کشر سیټ رئیسې لږه کمزورې د پیسې وخت پیروونکو هر څومره ظالم وو خو پلار به یې په من نه و نیم کړی. बाय बाय टाटा गुड बाय. ماشټیری خو بیا را روان دی. هر ټایم به د هینډ سپرې استعمالوله ما به درته چغې ووالي چې د هینډ سپرې مه استعماله. په ځوانۍ کې ډېر غوږونه نه خلاص شو، اوس پرته څوک کوڼ وي څوک پرته شکوڼ وي. راځئ چې راځئ. ډاکټر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب د دې غوږونو اپریشن مې وکړو هغه درد نه کلاړی چې مخکې به څه کوو. که تا زما منلې تا به اوس دې تورغوږې د ملتونه نه کولې. ما پکې سره راللی. نه ډاکټره ته خفه کېږه ما د به غونډه شپه هینسپري په غوږونو کې ږدرې وه د سر بانګونه چې به وشو لکه د کوترو په شان به اوده شو مونځ خړو پېژنې نه ما به ورته چې غوږونو پردې به دې وشلېږي خو ته زما منله. ډاکټر صاحب دا د خرو لوی په زول لګیا ده زما د غوږونه درد کوي د دې مال علاج وکړه. خانې ګلې تا دا خر چاته وي د هغې خر د کوره تا د علاج لپاره پیسې راځي تا له خو پلار خپلې پیسې نه ورکوي. ډاکټره دې له چې کوم دی علاج لپاره زما پلار پیسې ورکوي. که درې 2 غاښونه ته یې نه که نه دا ولې زما پلار پیسې ورکوي په هغې راخلي. دې ډاکټر په مخ کې دې سپلای کوم ګوره چپ کېنه. ډاکټر صاحب غوږونه مې درد کوي علاج را وکړه. د حساب کتاب دی که نه دی خو لکه اوس موږ نور اپریشن نشو کولی ایکسټرا پوه شوې دا پرده به نور هم نه راشي بیا بیخي لکه دا اکو بکو چې اورې که نه نو بیا بیخي اثر سینده کوم نه وړي. ما دا پټی ده انشاءالله 15 ورځې به دې استعمال کې انشاءالله تعالی دې سره به تاسو شفا میلو شي او انشاءالله تعالی چې لکه ډېر बाय बाय टाटा गुड बाय.